السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین. لومړی خو ټول هغه نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او تاسو دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. کله چې موږ نوي روزنیز پروګرام ویډیو پورته کوو نو تاسو ته میسج درځي او تاسو د دې پروګرام څخه باخبرېږئ که چیرې تاسو دا کورس په مکمل ډول سره تعقیبوئ. برسره پر DMV باندې کمپیوټر لپاره هم بیلابیل روزنیز پروګرامونه په پښتو ژبه جوړ کړي. تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. تاسو دا ویډیو نوي لایک کړئ، مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او که خوښه مو نه وي نو ډسلایک یې کړئ او هغه ستونزه ولیکئ کوم دلیل باندې چې مثال تاسو دا ویډیو نه ده خوښه شوې چې په راتلونکو ویډیوګانو کې موږ دا سم کړو او ستاسو لپاره یو بهتره روزنیز پروګرام جوړ کړو. په متحده ایالاتو کې ټرافیکي علامې پیژندل عبدالحبیب سلبزایم ستاسو په چوپړ کې راځو هغه علامې چې مثال په غلطه لار یعنی کم که تاسو په دې لار ځئ یعنی په غلط لار ځئ ډو ناټ انټر یا رانګ وای. دا علامه که چېرته دا پاس لیکل شوي چې ډو ناټ انټر او که نه وي لیکل شوي او که دغسې په دې شکل سره خالي وي عام یعنی دا په دې معنا ده چې ډو ناټ انټر او په دې منځ کې سپینوالی لري. یعنی په دې علامو هر کله چې تاسو د سره حلقه ګورئ او دغه پیکه شوی وي خط پیکه شوی وي یعنی دغه عمل تاسو نشئ کولی یعنی دا رانګ وای یعنی غلطه لار ده. اوس راځو دلته لیکل شوي دی چې ډو ناټ انټر یا رانګ وای. مثال دلته دا نښه یا علامه په یو طرفه سړکونه یا لویه لار څخه د وتلو په لار کې ځړول شوي وي. که چیرې تاسو په سړک باندې دغه علامې ګورئ نو تاسو په غلط لوري یو طرفه ټرافیکو سړک ته نږدې کیدونکي یاست او باید سمدستي بیرته وګرځئ او دې سړک ته ورداخل نشئ. یعنی که دا تاسو ته مخامخ وي نو دا په دې معنا ده چې په دې لار تاسو نشئ تللی. که دغه علامه تاسو ته مخامخ وي نو تاسو نشئ تللی په دې لاره باندې چې تاسو ورداخله شئ. دا زیاتره د فریوی یا لویې لار څخه د اګزټ موږ چې ورته وایو چې د فریوی نه خارجېږي موټر په دې لار راځي او دا علامه د دې لپاره ده چې مثال هلته تاسو نشئ ورداخلېدلی یعنې د دې خوا تاسو نشئ ورداخلېدلی او د هغې خوا نه موټر په تاسو باندې. دلته په دې ویډیو کې اوس ګورو چې تاسو د موټر په کم شکل سره روان دي. دلته لیکل شوي چې رانګ وای یا ډو ناټ انټر. دلته دا یو طرفه سړک دی، دلته وګورئ دا د دې خوا نه موټر راځي یعنې تاسو د دې خوا نه دې ته ورداخلېدلی نه شئ چې د دې خوا نه دې ته ورداخل شئ. که چېرته تاسو د دې خوا نه هلته ورداخلېږئ یعنې تاسو په غلط لاره ورداخلې کوي نو دلته وایي چې ډو ناټ انټر یا دغه لار چې ده د دې خوا نه د تګ نه ده د هغې خوا نه په دې باندې موټر راځي یعنې دا یو طرفه سړک دی. دلته په شپه کې مثال په دې کې زیاترو کې داسې ګروپونه لګېدلي او دا ګروپونه مړه کېږي او لګېږي نو دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې مثال په داسې سړک باندې لاړ نه شئ لکه دلته وګورئ دا یو طرفه سړک دی لکه د دې خوا نه اګزټ یا د لاندې فریوی ده د دې نه موټر پاس راخیږي نو دې باندې باید تاسو هېڅکله ورنه. دلته دا علامه چې ون وای کله چې تاسو د ښي لوري یو طرفه ټرافیکي نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې موټر یا ټرافیک وسیلو ته یوازې ښي لور ته د تګ اجازه ورکول کیږي چې دا نښه یې در په ګوته کوي یعنې یوازې ښي خوا ته تللی شئ. که دلته مثال په دې دا دغه لګېدلې علامه یعنې بل خوا ته تاسو تګ نشئ کولی که په کم لاین یا کم دغه باندې چې تاسو روان یاستئ باید تاسو مخکې د مخکې نه دې ته متوجه اوسئ. راځو هر کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ
دا په دې معنا ده چې لوی لارې ټرکونه او ټریلې اجازه نه لري چې د دې سړک څخه کار واخلي یا په دې لویه لاره کې موټر وچلوي. نو ټرک یعنی دلته سره الخط نه تاو ده، دا خط پیکش ده، یعنی ټرک دا لوی موټر باربري موټر چې دی دا یعنی په دې سړک باندې اجازه نه لري او تګ نشي کولای. راځو نو بایسکلز یعنی د بایسکل دپاره مثال د چیرته دا علامه په دې شکل سره تاسو ګورئ یعنی د بایسکل دپاره اجازه نشته، خو تاسو باید متوجه اوسئ بایسکل په هر حالت کې که دلته دا علامه لګېدلې هم وي نو تاسو باید ایلډ وکئ وګورئ چې هر څلور لارې کې تاسو ځئ تاسو مخکې د دې نه باید ایلډ وکئ وګورئ چې مثال کوم بایسکل والا نه وي، ځکه چې بایسکل والا او پیډسترین یا پیاده تلونکي پلي تلونکي دیو دې علامې ته دومره ارزښت نه ورکوي. حتی موټرونه مثال د ټرک لیکل شوي چې نو ټرک اما په هغه سړک باندې بس وګورئ ټرک روان وي. کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا چې په سړک یا لوی لارې باندې د بایسکل چلولو یا ځغلولو لپاره اجازه نشته، ځکه چې دا د بایسکل چلونکو لپاره خوندي لار نه ده. مثال بایسکل چلونکو لپاره دا لاره خوندي نه ده او خطرناکه ده. دلته راځو یو ټرن یا 180 درجې تاویدل یا شاګرد په بل سړک باندې مخالف سړک باندې هر کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې تاسو ته اجازه نه درکول کیږي چې په ټاکل شوي ځای کې 180 درجې مخالف لوري ته په سړک باندې تاو شي یا یو ټرن ترسره کړئ، یعنی وګرځئ بل سړک باندې ورتاو شي. چې وروسته ځینې انځورونه دي چې په هغه انځورونو کې باید زه تاسو ته په واضح شکل سره وښیم. دا نښه یا علامه په دې معنا ده چې په دې څلور لارې کې ښي خواته تګ منع دی او تاسو نشئ کولی چې ښي لور ته تاو شئ یا وګرځئ. دلته که وګورئ مثال دغه علامه په دې شکل باندې سره القطع نه تاو شوی ده، دا خط پیکش دی. که چیرته دا سره حلقه یا دایره ترې نه وي تاو شوي او دا خط پیکش نه وي نو دا په دې معنی چې ته کولی شي، او کله چې داسې وي نو دا په دې معنی چې ته رایټ ټرن نشي کولی. دلته موږ په کالیفورنیا کې قانوني ډول سره که چیرته ستاسو دپاره خوندي په سور څراغ باندې ښي لور ته تاویدی شئ. مثال دا په ښي لور ته په سور څراغ باندې تاویدل اختیاري دي، اجباري نه دي. یعنی کله چې که تاسو تاویږئ که نه تاویږئ ستاسو زړه که چیرته ستاسو دپاره خوندي وي نو تاو شئ، که خوندي نه وي مه تاویږئ. نو اختیاري دي، اجباري نه دي چې ته به حتما تاویږي. نو ځینو ځایونو کې دغسې په سره علامه بیا لیکلي چې نو ټرن آن ریډ. نو په دې حالت کې یعنی مخکې هغه علامه هم چې ولیدله چې مثال رایټ ټرن نشي کولی په دې باندې هم ته رایټ ټرن نشي کولی. مثال لکه په دې نو ټرن آن ریډ یا د دې ګروپونو سره لګېدلي وي یا همداسې دا یو لوحه درول شوي وي. نو په دې شکل سره دلته که وګورئ دې کې هم دا علامه لګول شوې ده نو رایټ ټرن، ځکه چې د دې خوا نه موټر راځي. صحیح ده، په دې باندې وایي ته رایټ ټرن نشي کولی، نو رایټ ټرن. یا بعض ځینې کې لیکلي نو رایټ ټرن آن ریډ، مخکې لکه مخکې هغه دغه علامه هم چې ولیده. دلته راځو یو ټرن. یو ټرن یا 180 درجې تاویدل. دلته په دا سړک باندې ګوره دې سړک باندې تاسو راځئ دې بل سړک ته داسې راتاویږئ چې ستاسو دپاره دې خوا نه موټر نه وي دې ته راتاویږئ. یعنې دا که چېرته دا لوحه لګېدلې وي نو ته یو ټرن نشي کولی دلته. یعنې 180 درجې تاویدل په دې سړک باندې، په دې سړک روان یې او غواړي چې بېرته په دې سړک تاو شي مخالف لور ته لاړ شي نشي کولی. لکه دا علامه لګېدلې دلته راځئ دغسې د ښي طرف نه یعنې دې سړک ته لار تلې ده چې دلته راځي یعنې د کنډاو کې دلته مخامخ ځای دی دې خواته اوړئ. اما په دې ځای کې ته یو ټرن نشي کولی چې داسې راشي په دې باندې راتاو شي او داسې په دې سړک کې ور داخل شي. ځینې ځایونو کې بیا په دې شکل لیکل شوي چې نه کیڼ خواته تاویدی شي او نه یو ټرن کولی شي. نو په دې شکل سره یعنې دواړه عمله نشي کولی، نه کیڼ خواته تاویدی شي او نه یو ټرن کیڼ خواته کولی شي.
بل بعض ځایونو کې مثال دغسې علامې لګېدلې چې د دوه لاینو نه تاسو کیڼ لور ته تاوېدی شئ اما یوټرن نشئ کولی نو یوټرن دغسې د بعض دغه متن ته یا دغه ته نه ګوري دلته لیکنې ته نه ګوري چې نو یوټرن نو خلک تاویږي یوټرن کوي یعنې زیاتره مالدلي چې مثال په دې علامه باندې یوټرن کوي زیاتره خلک په دې باندې یوټرن کوي او یوټرن یې کړی اوس راځو دلته وایي ټرک دلته ګوره وایي چې ټرک ته اجازه په دې باندې نشته اما دلته ټرک روان دی په دې لار تللی یعنې که دا علامه ګورې ټرک ته اجازه نشته اما هلته ځینې ټرکونه چې په دې باندې ځي خو اجازه نشته دغه نشته که چېرته پولیس یې نیسي نو په هغه صورت کې د دوی د جرمې ټکټ ورکول کېږي او د دوی جرمه ډېره زیاته وي په ځینې وختونو کې په دې شکل سره مثال وایي پیډسترین یا پیاده تلونکو لپاره دغه نشته هر کله سرال قطع شوی یا خط پیکه شوی یعنې د دې لپاره اجازه نشته لکه دا وګورئ مثال بایسکل چلوونکو لپاره اجازه نشته په دې شکل سره په سړک باندې لیکل شوی نو بایک رایډینګ مثال او نه کراس واک دلته شته یعنې د پیاده تېرېدو لاره په لاره یا په سړک دغه باندې لیکل شوي په سړک باندې یعنې دلته د بایسکل چلولو لپاره ځای دا هغه لارې وې چې تاسو باید په دې باندې تګ ونه کوئ یعنې دا عمل ونه کوئ کله چې دغه علامې لګېدلې وي چې ښي طرف ته اجازه نشته تاسو باید ښي طرف ته لاړ نه شئ که ورته وایي چې وان وای روډ په یو طرفه سړک ورنه شئ رانګ وای یعنې په غلطه لار ورنه شئ او یا ټرک دپاره دلته اجازه نشته تاسو که تاسو سره ټرک وي په ټرک هغې لاړ نه شئ که پیاده استئ وایي پیاده تلونکو لپاره دلته اجازه نشته په بیا تاسو لاړ نه شئ بایسکل نو دا هغه علامې وې چې یعنې که تاسو ځئ یعنې غیر قانوني کوئ یا غلط کار کوئ چې مثال په دې لاره باندې ځئ الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه یو څه ګټه تاسو پورته کړې وي او که چېرته مو دا ویډیو خوښوي لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه پورته کړي